سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. نن ورځ به موږ د MSWord پروګرام د صفر څخه تر مهارت پورې باندې په ساده ډول باندې به خبرې وکړو. اول دا چې دی د MSWord پروګرام صفحه ده یا ډاکومنټ دی. دلته په فایل کې موږ نیو لرو. د نیو په واسطه موږ کولی شو چې یو خالي صفحه خپل پروګرام ته اضافه کړو، او اوپن په واسطه موږ کولی شو چې ذخیره شوي فایلونه یا ډاکومنټونه خلاص کړو، او د سیف په واسطه موږ کولی شو چې خپله لیکنه یا خپل فایل یا خپل ډاکومنټ په څو نومونو وبخښئ، خپل لیکنه یا خپل دا ډاکومنټ چې دی په یو نوم په یو ځای کې ذخیره کړو. د سیف اس په واسطه موږ کولی شو چې خپل لیکنه په څو نومونو په څو ځایونو کې ذخیره کړو. دا د دوی دواړو ترمنځ فرق دی. او د پرنټ په واسطه موږ کولی شو چې خپل لیکنه چاپ کړو. او د شیر په واسطه موږ کولی شو که پر مثال تاسې یو لیکنه لیکلې که چیرې هغه غواړئ د یو چا سره شریک کړئ، نو د شیر په واسطه کولی شئ. او اکسپورټ ډېر مهم دی. که چیرې پر مثال تاسو ته څوک وایي چې دا کوم لیکنه چې تاسو لیکلی دی، دا ډاکومنټ چې تاسو لیکلی دی دا موږ ته PDF کړه، نو د دغه اکسپورټ په واسطه موږ کولی شو چې دا لیکنه PDF کړو. بل هوم لرو، د څو ټبونه لرو چې په هغه کې هغه مهم وایه کارېدونکي ټبونه یې وایو. دلته هوم لرو. په هوم کې دا بخش چې دی پر مثال زه یو لیکنه لیکم، هغه لیکنه ماته پر مثال زه هغه غواړم چې هغه لیکنه څو ځله ولیکم، یعنې دا اوس مثال زه په کیبورډ کې څو واره لیکم وخت مې ضایع کوي. که چیرې زه غواړم د شارټکټونو د لحاظه ولیکم یا د شارټکټونو د لارې ولیکم یا هم د دغه لارې، نو بیا دغه څخه استفاده کوم. پر مثال موږ اول کنټرول که چیرې د شارټکټونو د لحاظه غواړئ چې دا لیکنه کاپي کړئ څو ځلې، نو دا لیکنه اول انتخابوي، کنټرول A کوئ. دلته دا اول غیر فعالوي. کله چې لیکنه تاسو کاپي کړئ بیا دا فعاله کېږي دا اپشنونه، نو کاپي کوئ یې. وروسته که چیرې مثال تاسو غواړئ د شارټکټ په لحاظ یې کوئ، نو کنټرول V ووهئ، زموږ لیکنه راته څو ځلې کاپي کوي. او که چیرې په دې باندې کلیک وکړئ نو هغه زموږ لیکنه موږ څه کوي، کاپي کوي. او بل دلته فونټ لرو. دا ټول اپشنونه چې دي د فونټ مطابق. دلته موږ کولی شو چې د فونټ سټایل تغییر کړو. پر مثال هر سټایل چې تاسو غواړئ هغه فونټ ته هغه سټایل ورکوي. بل هم دلته موږ کولی شو چې د خپل د دا لیکنه چې موږ لیکلی دی یا د دا فونټ چې موږ لیکلی د دغه سایز ورته اضافه کړو، چې پر مثال څومره سایز غواړو. نو دلته هم کولی شو چې بولډ یې کړو، انډرلاین دا ټول د دې مطابق دي. او بل هم پاراګراف دی. که چیرې پر مثال موږ غواړو چې خپل لیکنه انګلیسي ولیکو، نو بیا د دې طرف څخه الاین لیفت څخه موږ استفاده کوو. که چیرې مثال غواړئ چې لیکنه مو پښتو نو بیا الاین رایټ څخه استفاده کوو، او دا پاراګرافونه به ورسره تغییر کوو، بالټ دا اضافه کوو. بیا هم که چیرې تاسو څو عنوانونه لرئ، هیډینګونه لرئ، هغوی ته سټایل ورکړئ، نو بیا دې څخه استفاده کوئ. فاینټ په واسطه موږ کولی شو چې پر مثال ته موږ لیکنه لیکلې یا څو نومان مو لیکلي دي، خلاصه مثال موږ یو نوم غواړو پیدا کړو، نو دې فاینټ څخه استفاده کولی شو. ریپلیس په واسطه هم کولی شو چې دا پر مثال دلته افغان دی، زه غواړم چې یا دلته افغان دی، دلته باید افغانستان یا مثال د افغان ګرل ایجوکیشن دی، زه غواړم چې مثال دا ټول دی نه یوازې د افغان دا کولی شو. بل هم انزرت لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي داخلول، یعنې پر مثال خپل ډاکومنټ ته کوم څه چې تاسو وغواړئ عکس یا شیپ ټیبل داخلولی شئ. دا هم کاور ورکولی شئ خپل لیکنې ته، بلینک پیج خالي صفحه اضافه کولی شئ. ټیبل مثال غواړئ چې خپل لیکنې ته ټیبل اضافه کړئ، نو بیا ټیبل اضافه کولی شئ. که چیرې مو دا خوښ نه شي بیا انزرت ټیبل کوئ یا ډرا ټیبل کوئ، خپل د خوښې لیکئ. او دلته هم کولی شئ چې مثال خپل لیکنې ته عکسونه اضافه کوي. پر مثال زه غواړم خپل لیکنې ته یو عکس اضافه کړم، د دې څخه استفاده کوئ، خپل لیکنې ته هغه عکس اضافه کولی شئ یا انزرت کولی شئ، بیا د هغه سره جلا ټاب خلاصېږي، فري ټاب یې خلاصېږي. او بل هم د دغه لارې د دغه ځای څخه هم کولی شئ چې تاسې هغه مثال هغه سایز کوچنی کړئ، غټ یې کړئ په هر رقم چې تاسې جوړو. بل هم که چیرې تاسو د انټرنیټ سره لاسرسی لرئ او غواړئ چې ستاسو د موضوع مطابق عکس وي، نو بیا د انلاین پکچر د لارې هم کولی شئ چې انلاین عکس راواخلئ. شیپ هم مختلف شیپونه کولی شئ چې خپل لیکنې ته اضافه کړئ. پر مثال هر شیپ چې تاسو غواړئ هغه شیپ خپل لیکنې ته اضافه کولی شئ. او بل هم نور په دې داسې یو انلاین ویډیو ده چې مثال د دې لاره کولی شئ چې خپل لیکنې ته یا خپل ډاکومنټ ته انلاین ویډیو راواخلئ، او دا هم کولی شئ د دې لارې سکرین شاټ واخلئ. بل دغه هیډر او فوټر دا د دې په واسطه کولی شئ چې خپل
فایل ته مثال دا کوم لیکنه چې تا لیکلې ده دې ته سرورکي او پایورکي ورته انتخاب کړي. او پیج نمبر دې په واسطه هم کولی شي مثال څو نمبرونه یو چپټر ته غواړې جوړه کړي نو بیا دې په واسطه کولی شي چې خپل لیکنې ته پیج نمبر اضافه کړي. او ټکس باکس په واسطه هم کولی شي چې مثال پر عکس باندې یو لیکنه ولیکي. د دې اصلي وظیفه دا ده پر مثال زه غواړم چې په دې باندې کلیک وکړم لیکنه ولیکم یا مثال یو ټکس باکس اضافه کړم نو بیا د هغه څخه استفاده کوم. بل هم ډیزاین و دا ټول د ډیزاین مطابق چاپ دی یا مثال کله چې مثال تاسو غواړئ خپل د ډاکومنټ فارمټ ته تغیر ورکړئ یا مثال خطونو ټایټلو دې ته افیکټونو د دې څخه استفاده کولی شئ. پر مثال خپل لیکنې ته واټرمارک اضافه کړئ د صفحې رنګ یې ورته تغیروئ او پیج بارډر ورکوئ. مثال مختلف بارډرونه ستار بارډر چې دلته مختلف بارډرونه ورکولی شئ 3D و د باکس په شکل هر چې هغه انتخابوي او اوکې کوئ ستاسې ډاکومنټ ته بارډر ورکول کېږي. بل هم لیاوټ و چې موږ د دې په واسطه کولی شو خپل دا مارجن دی د خط و د لیکنې ترمنځ حاشیه انتخابوو. اورینټیشن دی چې مثال خپل لیکنه لینډسکیپ عمودي کوئ که پورټریټ افقي کوئ. سایز یې دی کالمونه ورته اضافه کړئ لاین نمبرونه ورته اضافه کولی شئ. او دا هم په دې کې چې دا ډېر مهم دی دغه مثال د خپل د عکس پوزیشن ورته انتخابوئ چې مثال ستا عکس په کوم ځای کې موقعیت ولري یا موقعیت یې ورته انتخابوئ. نور په دې کې ډېر مهم چې و بل ریویو دی چې دلته مثال که چېرې تاسو لیکنه لیکلې په انګلیسي نو د هغه ګرامري غلطي درته نیسي مثال یا مثال هغه چک کوي چې څنګه دی ورډ کاونټ د خپل د لغتونو حساب معلوموي چې څومره لغتونه دي لیکلي. او که چېرې مثال غواړئ خپل په لیکنې باندې کویداد راولئ مثال ریسټرکټ ولګوئ نو بیا د دې په واسطه کولی شئ. او په ویب کې هم کولی شئ چې مثال کوم لیکنه چې تا لیکلي هغه کوم موډ ته واړئ مثال ریډ موډ ته واړئ پرنټ موډ ته واړئ. مثال ریډ موډ داسې دی لکه تاسو چې یو کتاب وایاست او پرنټ موډ داسې دی لکه موډ ورته انتخابوئ. او ویب لیاوټ داسې دی لکه تاسې مثال غواړئ لکه ویب لیاوټ ته واړوئ د اصلي صفحه به داسې درته ښیي مثال لکه انټرنیټي صفحه دار یعنې د هغه په شکل به درته ښیي. رولر و دا خطکش و دا شیان که چېرې تاسو غواړئ د هغه په واسطه اضافه کولی شئ. او وان پیج ملټیپل پیج مثال څو صفحې غواړئ اضافه کړئ. نو دغه شیان مهمه که چېرې دوستان ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ. تر بیا خدای پامان.